السلام علیکم زیم صاحب زاده او تاسو کته شي صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل نن ویډیو کې به تاسو ته ځخایم چې تاسو به خپل د فیسبوک په آی ډی باندې د فالو اپشن څنګه آن کوئ د ویډیو شروع کېدو مخکې یو وړوکی شانتي ریکوست کړه چې تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ اول به تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو په خپل فیسبوک اوپن کړئ بیا به کته راشئ سیټینګ ته سیټینګ کې به بره پروفایل سیټینګ باندې کلیک کړئ پروفایل سیټینګ کې به راشئ پبلک پوسټ ته پبلک پوسټ کې به اولنی تاسو چې دی دا به پبلک کړئ دویم به هم پبلک کړئ دریم به هم پبلک کړئ څلورم چې دی دا به ایوری ون باندې پرېږدئ پوسټ پبلک پوسټ نوټیفیکیشن چې دا به ایوری ون باندې پرېږدئ لاندنی پبلک پروفایل انفارمیشن چې دی دا به هم پبلک باندې پرېږدئ لاندې کمنټس به هم پرېږدئ او آف فیسبوک پرایویسي دا به هم آن پرېږدئ بیا په دې ځای راشئ بیک چې کله راشئ بیا به پروفایل پرایویسي باندې به کلیک کړئ پروفایل پرایویسي کې به کته راشئ how people find and contact you دا به کولاو کړئ who can send you friend request دا به فرند ان فرند باندې پرېږدئ ستاسو په آی ډی باندې به فالو اپشن آن شي ایډ فرند چې دی هغه به لر شي او دې کې نور هم ډېر زبردست اپشنز دي دې کې تاسو پروفایل لاکینګ باندې کلیک کړئ لاک یور پروفایل ستاسو پروفایل به لاک شي کم کسان چې تاسو سره فرند لیسټ کې نه هغه بیا ستاسو پروفایل نشي کتلی کله چې تاسو لاک بل دې کې پروفایل اینډ ټیګینګ دی تاسو به اکثر کتلی وي چې تاسو ټایم لاین باندې خلک پروفایل ټیګ کوي نو هغه تاسو دې طریقې سره کولی شئ بیا به تاسو ته تصویران څوک ټیګ کولی نشي دا اولنی چې دی ویو شیرینګ دا به اونلی می باندې پرېږدئ دویم چې دی دا به هم اونلی می کوي دریم به آف کوئ ټیګینګ چې دی هغه به اونلی می کوي دغه شانتي تاسو دا ځان له کولی شئ بل دې کې دی کوم کسان چې تاسو بلاک کړي تاسو کتی شئ هغه تاسو دغه ځای نه ان بلاک کولی هم شئ بل دې کې دی چې who can see your friend list ستاسو فرند چې دی مثال کې ستاسو 5000 فرند دي هغه تاسو دې نه اونلی می کوي هغه به صرف بیا تاسو ته شو کوي نور چاته به نه شو کوي چې د سره په فرند لیست کې څوک دي امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ډېر خوښ شي نو خسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نوې ویډیو لپاره موږ لره کې اجازه تلوي الله پامان